بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې په ورډ پروګرام کې صفحې ته رنګ ورکو یا پیج کالر ورکو یا مطلب چې صفحې ته په څه ډول رنګ ورکړو. نو دا څه راسئ ورډ پروګرام به اوپن کړئ. بیا به راسئ دلته به تاسو هوم ټیب کې را بسئ ډیزاین ټیب ته. ډیزاین ټیب نه به راسئ پیج کالر ته. پیج کالر ته به چې راغلی تاسو به دلته څه کوئ سمپلی رنګ ورته انتخاب کړئ. څه رقم رنګ غواړئ دا رنګ غواړئ. تاسو که ځتې نورې کنټرول انټر بټن ووایئ نور ټولې صفحې به تاسو سره څه وي په همغه رنګ به څه وي ترسره شوي. په ده ډول غواړئ په ده ډول هر رقم رنګ چې تاسو غواړئ تاسو هغه څه کولی شئ استفاده کولی شئ. خو دا دومره نه یوز کېږي نه هم استفاده کېږي. ښه بل داسې یو پوښتنه کېږي یو کس وایي چې زه غواړم دا کومه لیکنه مې چې شوې ده دا دې په یو رنګ کې دا د لیکنې ځای دې په یو رنګ کې وي او نور صفحې دې بل ډول رنګ ورکړل شي. نو دا څنګه کېږي؟ زه به راسم دلته یو بل فایل ته. دا فایل د ما لیکنه کړې ده. نو تاسو وګورئ تاسو به داسې لومړی چل وکئ چې تاسو به کنټرول ای کوئ. کنټرول ای چې کوئ بیا به هوم ټیب ته راسئ. هوم ټیب کې به دلته ورته دا پاراګراف کې دا شیډینګ انتخاب کړئ. شیډینګ کې به تاسو یو رنګ ورکئ. مطلب زه غواړم دا رنګ څه ته ورکړم دا لیکنې ته مې شیډینګ ورکړم دا رنګ د چې ورکړئ. ښه اوس به راسئ ډیزاین ته به چیرې پیج کالر ته راسئ. پیج کالر ته چې راغلی بیا به تاسو څه وکئ دلته بل رنګ ورکئ. مطلب د پیج کالر د یو شی ده او د حروفو شیډو د بل ډول ده. نو تاسو کولی شئ چې مختلف هغه رنګ څه کئ ترې دلته ورکئ پیج ته. او که غواړئ دا نو رنګ یعنی نو کالر دا نو کالر ورته انتخاب کړئ رنګ نه اخلي. او که چېرته غواړئ ورته هغه کې داسې بل رنګ ورکړئ چې هغه دلته نه وي موجود بیا مور کالر ته راسه. مور کالر کې کسټم ته راسه. دلته بیا څه که په خپل یعنی شوق باندې چې که جوړ که کم که زیات که دا ریډ ګرین بلو آر جی بي رنګونه دي. ریډ مطلب سور رنګ د 53% او ګرین 202% او بلو 227%. نو داسې که کم او زیات کې دا رنګ کې د هم څه کې تغییر راځي. نو تاسو کولی شئ چې دا څه کې استفاده کوي اوکې کوي. اوس تاسو وګورئ رنګ دا ډول رنګ واخیسته. غواړئ دغه ټیکس ته بل رقم شیډو ورکړئ کنټرول ای که هم ته راسه او هم نه بیا دلته شیډو ته راسه. شیډو کې څه که ورته داسې یو بل رنګ انتخاب که چې لږ تفاوت و چې دا رنګ تاسو چې کوئ ورته انتخاب کوئ. ښه دا خو سمه ده. اوس دغه رنګ زه غواړم همداسې چاپ کړم. یعنی زه چې کله پرنټ کوم ماته د صفحه په همدې ډیزاین کې چاپ سي. نو داسې تاسو کنټرول پی کوئ نو تاسو سره به دا څه شي مطلب دغه ټیکس هغه به در سره شیډو به در سره چاپ کېږي خو دغه پیج کالر به تاسو سره نه چاپ کېږي. دا علت څه ده؟ نو تاسو به څه کوئ دلته یو آپشن د موږ سره را بسئ چې ته آپشن ته چې کله راغلی بیا به راسئ دلته به تاسو ډسپلی انتخاب کړئ. ډسپلی کې به لاندې راسئ پرنټ بیکګراوند کالر ان ایمیج دا به کلیک ولګوئ او بیا به اوکې کوئ. کله چې اوکې کړه اوس تاسو راسئ کنټرول پی کلیک کړئ. کنټرول پی تاسو وګورئ دا تاسو سره راغله یعنی دا پیج کالر هم راغی. اوس تاسو کولی شئ چې دا څه کوئ مطلب پرنټ کوئ او همداسې شکل باندې به تاسو سره چې سي پرنټ بسي. نو دا و موږ سره په ورډ پروګرام کې د ډیزاین ټیب کې د پیج کالر دنده چې موږ څنګه کولی شو پیج ته رنګ ورکړو. یو بل موضوع چې پیج کالر کې دلته موږ سره دا فیل افیکټ. فیل افیکټ څخه مطلب دا که چېرته غواړئ داسې ډیزاین ورکړئ د هغه ته صفحې ته مطلب چې لږ تور وي لږ شین وي نو دا تاسو کولی شئ له دې نه چې دا ورته انتخاب کړئ اوکې کوئ. دا وګورئ تاسو لږ زری تور لږ سپین په دې ډول ډیزاین کې تاسو هم چې کولی شئ دا چاپ کولی شئ. نو دا موږ سره چې د پیج کالر دنده. که چېرته مو ویډیو خوښ شوي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په لوی الله تعالی سپارم. ښه وخت ښې چارې.